سلامونه درنو لیدونکو، هیله ده چې روغ او جوړ او خوشحاله به اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، مخکې له دې چې زه د دغې کورنۍ حال له تاسو سره شریک کړم، نو هیله کومه چې زموږ یوټیوب چینل یعنې سید راویل فر فاونډیشن نوم یې دی او تاسو کولی شئ چې هغې لایک، سبسکرایب او کمنټ وکړئ. نو د دغې کورنۍ حال له تاسو سره شریکولو موږ سره اوسئ. چې دنیا ته زه راغلی یم، هر وخت له غمو سره ملګری یم، هر وخت له غمو سره ملګری یم. السلام علیکم. اجازه ده کې څنګه یې خورې ښه یې؟ مننه، خوشحاله اوسئ. ماشومان دې ښه دي؟ مننه، خوشحاله اوسئ. ژوند زندګي څنګه تېرېږي؟ والله خورې دغه شان تېرېږي. نو دا خبره نه وړه شته، هېڅ شي دغه کم نشته. او دا زوی مې مریض دی. څه مریض دی؟ د دې زوی کسوري دی. د دې زوی دی؟ دا څو کلن دی؟ هغه د 3 کالو وایي. د 3 کالو؟ د دې زوی کسوري دی. او بس د کور سامان هر څه مې ورته خلاص په سره مې ورته خلاص کړه. باندې زه د دې د ویلو وکړم. هغه دغه نقصې دي ګور. 2-3 نقصې مې ورته وکړله، نوره مې وسه نه کېږي. زه په خېټه دې وږې وو چې دا زوی مې بچ شي د مرګ نه. ولې خاوند داسې کار کوي؟ هغه هم زرنج چلی، څه به وکړو، هغه هم په دنده چلی، پردی زرنج دی. هغه په دا وچ شیدو خوري. هغه 50 روپۍ یا 100 روپۍ راوړي. هغه دې لږ شیدو کې دا څو ډېر وشول چې هغه 50 روپۍ هم نه راوړي. په دې باندې مې شیدو هم بند کړي دي. دې اول نه د مور ته نه دی خوړلی. دا وچ شیدې دي او خوري. اوس مې پرې هغه هم بند کړي چې نشته دی، هېڅ شی به ورته ورکړي. ښه دا نقصې دي د دې د وایي خلاص سبۍ کې داسې درد راغلی دی. په ګردو کې د دې تیږې هم دي او زړه کې سورې هم دي. سبۍ مې هغه محتم بابا هسپتال ته یوړو. مازه کال ته چې د وایي مې وایي ورته ورکړي، نو لږ به هغې ویل دا زموږ کار نه دی، دا شخصي دوايي سره. ما د شخصي دوايي زه په څه شي باندې یوسم، سره مې خرڅ کړه خپل. دا د کوټه کې مې قالینه پرته وه، ډبل بېډ، دا شیونه مې ټول دې زوی دپاره خرڅ کړل. ما چې دا زوی مې خدای روغ کړي، خیر زه دې په خېټه وږي وي، خو دا زوی مې خدای بچ کړي. ډېره سخته راباندې تېره کړې ده. نو د دې علاج په څو روپو کېږي؟ نو دې د اول نه چې دا شوی دی، پوهنتون کې مې بستر کړی و، د دې به د ورځې 15,000 روپۍ، دا 1 لک غوانۍ خو ما په دې باندې ولګولې چې دا یو بل نه ته راوړل. ما سره خو خپلې نه وي، خپله غریبي مې ده. زه بېګا ته حیرانې. ما اوس دا د غرمه مې تر ډوډۍ نه وه، چای مې پخ کړی، هغه د ګیلاسونه مې پرتې دي. اوس همداسې دي، ډوډۍ غوښتله ویلې، ډوډۍ مانچې نشته، زوی څه شی به وخوري، ډوډۍ نشته دی. او دا یو بل راته چې راوړي، نو دا 1 لک افغانۍ په ما باندې قرض دی. د اوسه پورې اوس راپسې خلک راځي زموږ نوربی، زه به یې د کوم ځای راکړم؟ د کوټې سامان مې ټول وله خرڅ کړل. قالینه مې وه، قالینه مې خرڅه کړه، ډبل بېډ، دغه المارۍ مې پرېښې او دا د کور لوښي دي. ما چې په دې زوی مې نه څه وکړم، دا هم خرڅ کړم. په دې زوی مې به ولګوم چې دا خدای د مرګ نه بچ کړي. زړه سورې خو ډېر نابل هغسې نه دلته غټ هلک مړ شول. او خدای که نه ډوډۍ خوند راکوي، نه چای خوند راکوي. زه یم چې خدای ته څوک پیدا کړي چې موږ سره لږه مرسته وکړي. زموږ خو هېڅ نور د وسې نه کېږي. دغه غریبي مې ده، دغه کوټه ده، خېټه خو څه کې څه کې. دغه زوی مې دی چې خو څوک را سره مرسته وکړي ښه به وي. دغه زوی مې د مرګ نه وژغوري. دا ډېر کومک دی چې څوک یې موږ سره وکړي. نو دا ستا خاوند چې زرن چلی دی، دې کې څو روپۍ ګټه کوي ورځ کې؟ دې کې ګټه وټه نشته دی. خو دغه دی 200 روپۍ دنده هغې له ورکوي چې هغه د چا زرن دی چلی، او دغه یا 50 یا 100 هغه دې ته چې شوده پرې راوړي. دا څو ورځې کې چې هغه هم نه دي راوړي. کارونه ټول د خلکو خراب دي. نو دا وړه غوړي د کور څنګه، دا څنګه پوره کوئ؟ د کور ضرورت نشته، خو هېڅ شی هم نشته دی. هغه مې د پلار کور دی، ورپسې لاړه شومه. یا مې پلار غریبه شي، هغه هم سپین ږیری دی، کله یې داسې وړه لاس کې راغسي، کله یې غوړي راغسي. نو هغه هم مانه د خدای ملنګان دي. کله یو کومک وکړي، کله یې بل راوړي، کاسه کې چا وریجې اچولي، کله یو شی، کله بل شی. په هغې باندې موږ وخت تېروو. زیاتره موږ ناره تېروو. خدای زما دې زوی نن داسې جړلي دي دې ډوډۍ پسې. تریخ چای مې ورته ایښی دی، ما نور په خبره نه پوهېږي. ما د ډوډۍ والا زه د کوم ځای نه کړم، پلار یې کار نشته دی. سهار وځي او بېرته ما پسې راځي. هغې د زرنج والا هم قرضدار دی، د هغې هم دنده نه پوره کېږي، بېرته ما پسې راشي. نو دا کور څنګه ستاسو خپل دی یا په کرایه پروت دی؟ کور مې خپل دی، دا کور مې خپل دی.
زه شکر او کور مې خپل دی. دا بس دغه مشکلات مې دي چې زما د زوی سره څوک کومک وکړي. بس ډېره بښئ دغه زوی مې د مرګ نه خدای پاک وژغوري ښه به ډاکټران راته ویل چې دا د زړه سورې دا دغه ته ویسئ کوم ځای ته یې ویسئ من زه به یې په څه شي باندې ویسم. نه نو د څه ویلی نه دی چې مجموعاً څومره مصرف پرې راځي دې باندې خو ډېر مصرف راځي. د دې په ګردې پړسېدلي تېږې هم پکې دي. د دې په ګردو کې تېږې هم دي او زړه کې سورې هم دي. نو چې ما څه وسه وکړله د سرو نه مې ځان خلاص کړ. یو ټوله سره مې وو هغې وخت کې مې غریبي مې وه ډېره غریبي مې وه. من د اولاد نه خو چې خیزیت نه دی که نه سره مې والا خرڅ کړه. زما دا کوټه خو داسې نه وه دې کې قالینه پرته وه دې کې دغه پلار راته ډېر کومک کړی دا شیونه مې ټول خرڅ کړل د دې زوی دپاره او ما دغه لوښي پاتې دي دغه لوښي به م خرڅ کړم نو نور خو زما هېڅ هم وسه نه کېږي. دې زوی باندې بیا ولګوم څه به وکړم دقسې غریبي ده ډېره م غریبي ده. دا نن چې دا درد راغلی دی چې دواړه مې رسه ویل هلته مې ورته دغه نه د کاکاو کارډ جوړ کړه کاکاو کارډ نه دی هغه مې چې مالکه ډوډۍ نه هغه خو به خوري که نن مې ورته راوړلو هغه مې ورته په هغه چېرته خوري چې ډوډۍ نه او ناجوړه مې راته راته ویلي دا به خفه نه ساتي نو څه به وکړم دا واړه واړه بچي مې دي د دې یوه نقصه خوري په میاشت کې د دې 10,000 روپۍ نقصه ده 15,000 روپۍ دوی چې دا زه ویسم ما دا 15,000 روپۍ دوی راکوي نو زه څه به وکړم نور خو هېڅ شی یو د الله نوم دی نور به څه شی وکړو دغه اکثره مې ځان خلاص کړو مال زما نشته چې زه یې خرڅ کړم ورته نور به څه شی وکړم خو خیر د خیر دی په هېڅ شی مې چې زما د زوی سره څوک کومک وکړي خدای پاک دې ورحمېږي خدای دې په ټولو مسلمانانو ورحمېږي چې زما دا زوی د مرګ نه وژغوري. قدرمنو هېوادوالو لومړی خو دا وګورئ دا یې نقصې دي د دې ماشوم چې زړه یې سوری دی او بل په ګردو کې تیږې هم دي تیږې لري ښه تیږې ویلې دا به راولي نو یو نقصه مې ورته واخیستله د کاکا په سر د زوی نه واخیستله روپۍ یې راکړه راته هغه راپسې ځي او راځي خدای زه به اوس روپۍ د کوم ځای نه کړم قرض هم اخیستی ورنه قرض و دا یې داسې تنګه کړم چې یو چې به دې ورکوټ ځان داسې توغلېږي دلته چې یو درد شي درد راځي درد راځي و هغه روپۍ راته راکړه اوس راپسې ځي او راځي وایي دغه دې دا روپۍ ماته زه وایم خیر دی زه به یې د کوم ځای نه کړم نشته راته چې پیدا شي زه به ستاسې د ټولو قرض خلاص کړم 20,000 روپۍ مې د پلار نه راوړي خورستان څخه راته زما د مور په ځای او د خور په ځای وي 40,000 روپۍ مې د پلار نه راوړي دي چې په پوهنتون کې بستر و او د دې لیور نه مې اخیستې دي ټولې نه مې اخیستې دي اوس راپسې راځي هر یو راځي زما روپۍ راکړم زما دا غریبي ده څه به وکړم زوی مې مریض دی چې راسره یې قرض د چا د وایي د پلار هم بد دی ټولو ته به یې ورکړم خدای دې په ما باندې ورحمېږي څه به وکړو. قدرمنو هېوادوالو تاسو د دغې خورکې غږ مو واورېده چې دغه زوی زړه سوری دی ګردې تیږې لري د کور سامان ورته خرڅ کړه څه سرې چې وو هغه یې ورته خرڅ کړه خو د دې علاج پرې ونه شو حتی د کور قالین یې هم خرڅ کړه دې ته وګورئ اوس ژمی راغی په دې فرض باندې اوس دغه ژوند تېروي. د کوټې شیشې مې نشته دې ته وګوره پلاستیک مې ورته غواړي دا خو مې واړه بچېږي چې زه دې کوټې له شیشې ولګوم نو خیره خلاصه کې څه خیر ده الله مهربان ذات دی. نو دغه ماشوم چې دی د ګردو تکلیف هم لري او زړه یې سوری دی او د علاج پیسې نه لري نن وی ورباندې درد راغلی و حتی یو خو درد و او بل وږی و دې دوکره نه اوړه شته نه غوړي شته او ماشوم یې په دې حال دی یعنې دا خپل ځان ته نه ګوري بس همدې زوی ته ګوري چې باید د دې علاج وشي. نو هیله کوم هېوادوالو چې د دغې ګلالۍ ماشوم سره مرسته وکړي تر څو د دې علاج وشي. که چیرې غواړم مرسته وکړي نو زما د وټساپ شمېره ده 0 اویا 9 4 2 څخه مننه.